الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال الله تعالى في موضع آخر: وأنذر عشيرتك الأقربين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قال: هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو شراب، فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيها ولا خصب، او كما قال صلى الله عليه وسلم. عزتمندو موږ تاسې د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت رسالت او د هغه د بعثت دې چې تر رسیدلی وو چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی شروع شوه د سورت العلق د 5 آیاتونو په نزول سره. اقرأ باسم ربک الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. په دې 5 آیاتونو باندې د نبی اسلام بعثت وحی شروع شو. بیا مو د هغې ذکر وکړو چې په ده باندې حالت د ویرې د ترس راغی. نبی علیه الصلاة والسلام چې خدیجة الکبرا ته کوم کیفیت قصه بیان کړه، هغې تسلی و تسلیت ورکو چې تا به الله نه ضایع کوي، او خپله لاړه ورقه ابن نوفل ته دا ټوله قصه وکړه. ورقه ابن نوفل ورته وویل چې ته دا محمد صلی الله علیه وسلم ما ته راوله چې ما ته خپله دا بیان وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله راغی ورقه ته بیان وکړو، ورقه ابن نوفل ته آسماني کتابونه معلوم ول، تورات و انجیل ویلی ول، شرک و بت پرستی پرې ایښې وه، مؤمن ولو موحد و. هغه ده ته وویل چې ته د الله تعالی له طرف نه نبي او دا هغه لوی رازدار تا ته راغلی، د الله تعالی د اسرارو صاحب خاوند جبرائیل هغه تا ته راغلی، او ته د موسی علیه السلام ورور یې، یعنی په رسالت و په پیغمبري و په نبوت کې. او کاش کې وای په ما کې زور وای په هغه وخت کې، کاش کې زه په هغه وخت کې دومره وای توان طاقت را پکې وای، شیطان دیوالي مې کړي وای کله چې تا قوم تا وباسي. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر په تعجب سره ورته وویل: وای د ما قوم به ما وباسي؟ وای و تا به وباسي. هر چا چې د تا غوندې دعوا راوړې ده، دعوا یې کړې ده، هغه قوم شړلی ده، نه ده پرېښودلی. عزتمندو تر دغه جې پورې بیان کړی و، تر دغه جې پورې په قصه کې کوم نصیحتونه عبرتونه و هغه هم بیان کړي ول. په دغه جې کې یو خبره پاته وه. ورقه ابن نوفل ورته وایي: وای یا لیت فیها جزعا، وای کاش کې تا په هغه وخت کې زه مضبوط وای، زورور وای، قوي وای. دی په دا وخت کې بوډا و، کمزوری و. وصاحبک اذ یخرجک قومک، چې ما د تا انډیوالي و مصاحبت کړی وای کله چې تا قوم تا شړي. نبی علیه الصلاة والسلام په تعجب سره ورته وویل: اهم مخرجیه، د ما قوم به ما وباسي؟ وای ولې به دې نه وباسي؟ هر نبي چې د تا په شان باندې دعوت چلولی، هغه کافر ظالم قوم شړلی ده. عزتمندو هر دعوت، هر تحریک، هر څوک چې دا دعوه کوي چې زه حق ته بلنه دعوت کوم، هغه به چېرته له ظالمانو سره نه جوړېږي. خامخا به د ظالمانو، د کافرانو، د غلطو، د بدو خلکو به له هغې سره دښمني شروع کېږي. دا د حق تحریک، دا د حق دعوت، دا د صحیح خلکو د حق د لارې د دعوتګرانو دا نښه او نښانه ده چې کافران، ظالمان به له هغې سره دښمني کوي. او ورقه ابن نوفل په مخکنی کتابونو کې د انبیاو
له خاصو نښو چې یوه دغه نښه ورته وویله ستا قوم به تا شړي. له ظالمانو سره جوړېدل، له کافرانو سره جوړېدل، لوغو سره لین دین کول، په پیسو میسو په نورو کیسو باندې معاملې کول، دا د حق د پلویانو، د حق د دعوتګرانو صفت او خاصه نه ده. په دې باندې باید څوک دوکه نشي. او دا مې عزتمندو مهمه نه ده چې ډېر خلک دي، دومره خلک دي، دی خو یو کس ده، یو کس و دوه کسه مهم نه دي چې تا سره څومره خلک دي، ته څومره کسان لري، د تا هغه دعوت، د تا هغه مشن څومره په سنت په شریعت باندې برابر ده. عزتمندو له دې نه وروسته چې دا 5 آیاتونه په نبی اسلام نازل شول، په نبی اسلام باندې وحی یو څه وخت بنده سوه. جبریل علیه السلام ورته رانغی. په دې کې ځینې علما وایي څو میاشتې دا وحی بنده وه، ځینې وایي نه 2 کاله میاشته وحی بنده وه، ځینې وایي 3 کاله وه. خو دا روایت ضعیف دی، دا 2 و 3 کاله سی بولي، محدود دی، 4 ورځو لپاره دا وحی بنده وه. ځینې وایي نه وحی نه وه بنده، دا اول 5 آیاتونه د سورت العلق دا جبریل علیه السلام راوړل. بیا یو څو وخت نبی علیه السلام ته میکائیل علیه السلام راتو. نبی علیه السلام ته به د الله تعالی هدایات راوړل، اوامر به راوړل، احکامات به راوړل. قرآن نه ده راوړی میکائیل، نور د الله تعالی هدایات به ورته راوړل. له دې نه وروسته بیا بیرته جبرائیل علیه السلام له سورت یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فهجر 5 آیاتونه. له دې نه وروسته بیا دا آیاتونه شروع شول. په سیرت کې دې ته فترة الوحی وایي. فترة الوحی، فتره یفتر فترا، دا انقطاع ته وایي، غوڅېدلو ته وایي، پرې کېدلو ته وایي. فترة الوحی د وحی د انقطاع دور، د وحی د انقطاع ټیم زمانه. په دې کې د الله څه حکمت و، وایي په دې څو وخت کې وحی بندېدل، وایي په دې کې د الله تعالی حکمت دا و چې د نبی علیه السلام په زړه کې چې کومه ویره راغلې وه د جبریل علیه السلام له اول لیدلو نه، لکه د خدیجة الکبرا ته وویل انی خشیت علی نفسی، زه یقینا په خپل ځان باندې یریږم چې ما ته څه تکلیف مصیبت و دا ونه رسېږي، لکه مختلفې معناګانې مو کړې. نو الله تعالی په دې انقطاع د وحی سره، په فترة الوحی سره د الله اراده دا وه چې دغه ویره د نبی علیه السلام د زړه نه ووځي. او رښتیا هم همداسې شو. یو څو وخت جبریل علیه السلام رانغی، نبی علیه السلام هغه کیفیت د ویرې دا ختم شو، بلکې اخیر کې داسې سو چې خپل شوق پیدا سو چې کاشکې بیا راغلی وای، کاشکې مې هغه جبریل السلام بیا لیدلی وای، کاشکې بیا ما ته داسې آیاتونه اورولی وای. عمل ته غار حرا ته بلال، جبل نور ته به وختل، منتظر به و، انتظار به کول چې بیا به ما ته جبریل علیه السلام راسي، خو هغه به نه راتو. وای په دې کې حکمت دا و چې د نبی اسلام رغبت، د نبی اسلام شوق دا پیدا سي. تر دې پورې وای کله کله به داسې سو چې دومره به خفه سو چې بیا ولې نه راځي، اراده به یې وکړه چې ځان له غره نه راواچوي. تر دې پورې چې کله بیا به جبریل علیه السلام په اسمان کې ورته ظاهره سو او په ده باندې به سلام وویل چې ته د الله رسول یې، ته د الله تعالی نبی یې. ته یو ورځ نبی علیه السلام همداسې په جبل نور نه راکوز سو، لاندې په دې دره کې په ناوه کې په خوړ کې د مکې پلو را روان و چې غږ یې واورېدو یا محمد. وایي ښي پلو ته مې وکتل څه مې ونه لیدل، چپ طرف ته مې وکتل، شا ته مې وکتل څه مې ونه لیدل. وایي چې اسمان ته مې وکتل، وایي هغه ملائک چې ما ته په غار حرا کې راغلي وه، هغه ملائک مې ولیدله چې په کرسۍ په چوکۍ باندې ناسته ده د آسمان او د ځمکې تر مابین په دیجې کې په خپل اصلي شکل سره. جبریل علیه السلام ته الله تعالی لوی صورت و جسم ورکړی ده. وایي له دغو کیفیت نه زه وویرېدم او رامنډې مې کړې، بیا راغلم خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ته.
هغې ته مې وویل دثروني دثروني، ما په یو شي کې تاو کوي، ما په یو شي کې وپیچئ. هغې بیا زه په یو کمپله په یو شړۍ کې وپیچلم چې تر څو د ما ویره ختمه سي. له دې نه وروسته بیا الله تعالی د یا ایها المدثر دغه 15 آیاتونه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل شو. یا ایها المدثر، ای هغه بنده چې تا ځان پیچلی ده په کمپله کې، په شړۍ، په څادر کې. قم فانذر، پاڅېږه خلک وویروه. وربک فکبر، د خپل رب د خپل پروردګار لویي بیان کړه. وثیابک فطهر، خپلې کپړې جامې دا پاکې کړه له نجاست، له پلیتي، له ګندګي نه. والرجز، او له نجاست، له پلیتي که ظاهري وي، نجاست پلیتي که باطني وي، شرک کفر، له دې نه ځان وساته، له دې نه ابتعاد وکړه. والرجز فهجر، له نجاست و پلیتي نه پرهیز وکړه، ځان لرې کړه. دا 15 آیاتونه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل شو. له دې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې خلکو ته دعوت شروع. نبی علیه الصلاة والسلام مکه مکرمه کې ټول 14 کاله تیر کړي دي. په دې 14 کالو کې د نبی علیه الصلاة والسلام دعوت په دې طریقه باندې و. اول 3 کاله دا سری دعوت و، پټ دعوت و. هغه خپلو خاصو ملګرو، انډیوالانو، خپلوانو، قریبانو دې ته دعوت ورکول. له دې نه وروسته بیا نبی اسلام ته امر وشو چې جهري دعوت شروع کړه، ښکاره. دا جهري دعوت بیا اول خپلوانو ته شروع کړو، قریبانو ته، بیا یې عامو قریشو ته شروع کړو. دې جهري دعوت دې 7 کاله ونیوله. 7 او 3 دا مې دیم 10. له 10 کال نه وروسته 3 کاله نبی علیه الصلاة والسلام بیا بهرنی دعوت وچلول. بهرني طائف ته لاړ، دارنګه حاجیان چې به راتلل هغو ته به ورتو، نورو قومونو ته ځان پیش کو، د مدینې خلکو ته دعوت وچلول. دا 3 کاله آخري دا بهرنی دعوت وچلول. نو اول 3 کاله دا سری دعوت پټ پوشیده، او 7 کاله دا جهري دعوت. اول خپلوانو ته دعوت شروع کو، دا نزدې قریبانو ته، بیا نور عام قریشو ته، او 11 12 14 په دې کې بیا بهرنی دعوت وچلول، د مکې له ښار نه بهر دا بیا وچلول. په سری دعوت کې اول ایمان چې په نبی اسلام راوړ هغه خدیجة الکبرا وه رضی الله تعالی عنها. د نبی اسلام بیبي وله، هغه اول ایمان په نبی علیه الصلاة والسلام باندې راوړ. او نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ دې ته وایي ای خدیجه، ته ما ته لا راغلی نه وې چې جبریل تر تا مخکې ما ته راغی، او ما ته ویل چې ای نبی علیه الصلاة والسلام دا د خدیجه تا ته را روانه ده، تا ته راځي، څه خوراک ورسره ده، څه څښاک ورسره ده، تا ته راوړي. او جبرائیل ما ته ویل چې د الله له طرف نه په دې سلام ووایه، الله په دې سلام وایي. فاقرئها من ربها السلام، دی الله له طرف نه په دې باندې سلام وایه، او دې ته خوشخبری ورکه په یو کمره باندې، په یو بلډینګ، په یو قصر باندې، من قصب، چې هغه به د ملغلرې وي، یوه ملغلره به وي، بلډینګ به وي، په هغې کې به نه تکلیف وي او نه به پکې شور و ماشور وي. مشقت و تکلیف به هم پکې نه وي لکه د دنیا کورونه، او شور ماشور لانجې به هم پکې نه وي. نو اول ایمان چې په نبی علیه الصلاة والسلام راوړی هغه خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها راوړی. دویم ایمان چې راوړی علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه راوړی. علي دا د نبی اسلام د تره زوی و، د ابو طالب، او دا داسې چل وسو د نبی علیه الصلاة والسلام له رسالت نه مخکې نبی اسلام صلی پیغمبر نه و. دا ابو طالب دا ډیر غریب و مسکین و، او بچیان ډیر ول. نبی علیه الصلاة والسلام خپل تره ته وویل عباس ته چې ای عباس، د تا وضعیت هم ښه ده او زه هم ګزاره کوم، راځه د خپل تره ته به ورسو، دا بچیان به جنې تقسیم کو.
یو بچی دو بچی به تور ته وساتې او دو به زور ته وساتم د ده بوج به کم سي ایسته نبی علیه الصلاة والسلام و عباس رضی الله عنه ابو طالب ته ورغلل دا قصه یې ورته وکړه چې ای ابو طالب ای تره ته کمزوری یې مال دولت پیسې کمی دي دا یو بچی ما ته راکړه دا یو بچی دی بل وراره ته ورکړه دی بل ورور ته ورکړه موږ به درته وساتو علي رضی الله تعالی عنه دا نبی علیه الصلاة والسلام ځینې راوړ په ماشومتوب کې د شپږو اوه اتو کالو له نبی اسلام سره په کور کې اوسېدل نور ټول خوراک چښاک جامه کپړه هر څه د ده په غاړه و جعفر ابن ابي طالب هغه عباس رضی الله عنه بوتل نبی علیه الصلاة والسلام چې کله نبي سو په دې وخت کې د علي رضی الله عنه عمر 10 کاله و یا 15 کاله و نو علي رضی الله عنه ته دعوت پیش کو هغه ایمان په باندې راوړ ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام د علي رضی الله عنه لکه د زوی د پلار داسې یو تعلق و علي رضی الله عنه راوړی د دې په خاطر و چې د هغه ظاهري او معنوي تعلیم و تربیه و ساتنه و پالنه وکړي نو علي رضی الله عنه دا دویم نمبر ایمان راوړی دریم ایمان چې راوړی هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوړی ابوبکر صدیق دا د نبی علیه الصلاة والسلام له پخوانه ملګری و نبی علیه الصلاة والسلام چې لا پیغمبر شوی نه و مبعوث نه و دا ابوبکر رضی الله عنه د ده ملګری و همداسې د ژوند ملګری و د تجارت و داسې انډیوالي ورسره وه لکه موږ تاسې ټول په دې خپل ژوند کې یو دوه کسان داسې خاص ملګري لرو دا د نبی اسلام خصوصي ملګری و کله چې نبی اسلام نبی سو په دعوت باندې مکلف سو چې دته ایمان پیش کو ابوبکر صدیق ایمان پې راوړ او ابوبکر صدیق ته صدیق هم ځکه وایي صدیق ډېر رښتینی ډېر رښتیا ویونکی وایي ابوبکر صدیق ته هم صدیق ځکه وایي چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام په رسالت په بعثت په دعوت کې بالکل درنګ نه ده کړی چې هغه ورته ویل زه د الله له طرف نه نبي یم او تا ته دعوت در کوم ده فی الحال ومنل وایي ته رښتیا وایي او نبی علیه الصلاة والسلام چې به څه خبر هم وکړه ابوبکر به په هغې کې انکار و تردد و شک نه کول لکه دا به وروسته انشاءالله بیا ووایو نبی علیه الصلاة والسلام چې د معراج سفر وکړو آسمانونو ته وختل دارنګه د اسرا سفر یې وکړو له مکې نه بیت المقدس ته لاړ نو مشرکینو ته چې دا خبرې وکړې هغوی ډېر شور ماشور جوړ کړو دا د په یوه شپه کې دی له دیج نه شام ته ورسېدو چې هغه د یوې میاشتې مزل و په هغه وخت کې په یوه شپه کې دی اسمانو ته وختل بیرته راغی نو مشرکین ډېر په خوشحالي راغلو ابوبکر ته چې ابوبکر ته به دا خبرې وکړو هغه به هم تردید وکړي چې رښتیا دا خو ډېره لرې خبر ده راغلل ابوبکر ته وایي ته راسه انډیوال دې څه وایي وایي څه وایي وایي داسې قصې کوي چې زه په یوه شپه کې شام ته لاړم بیرته راغلم وایي دا محمد صلی الله علیه وسلم وایي وایي بس رښتیا وایي که د هغو خبرې دا رښتیا وایي په دې کې دروغ نشته بلکې نبی علیه الصلاة والسلام چې وایي کله معجزه یا یو داسې مسله پیش کړه ابوبکر به په ژړا شو ابوبکر به له دې په ژړا سو چې یا رسول الله دا خو دا معنا چې موږ په تا باندې څه شک لرو چې ته موږ ته معجزې پیش کوې هغه به په دې باندې خفه کېدو چې دا خو دا معنا چې موږ تردد لرو موږ خو تردد نه لرو ابوبکر دا په سړو کې اول کس ته چې د ایمان راوړی په نبی صلی الله علیه وسلم په غلامانو کې اول کس هغه زید ابن حارثه ده زید ابن حارثه دا اصلا غلام نه و دا حر سړی ولو سم حسب نسب قوم ارڅ معلوم خو په عربو کې پخوا دا قصې ډېرې وې یو سړی به وتښتول بیا به چېرته په بازار کې خرڅ کړو د اغوا برای تاوان سې ورته وایي نو دا زید ابن حارثه هم د ماماګانو کور ته تللی و د ماماګانو په کلو باندې دا ظالمانو چاپه واچوله نارینه زنانه الکان ماشومان دا ټول له ځان سره غلامان بوتلل په بازار کې خرڅ کړه دا زید ابن حارثه یې هم خرڅ کړو زید ابن حارثه دا بیا مکې مکرمې ته چا راوړ د خرڅولو په خاطر نبی علیه الصلاة والسلام خدیجة الکبرا ته وویل وایي دا ما ته ډېر ښایسته پوی سړی ښکارېږي دا به واخلو بیا خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها واخیستل هغې بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته هبه کړو
بیا د نبی علیه الصلاة والسلام غلام. یو وخت دی زید ابن حارثه مور پلار مور خو یې مړه وله، پلار خبر شو، پلار او ورور او تره دا درې خبر شو چې د موږ بچی په مکه کې ده او هلته د یو سړي غلام ده، راځئ ورسو د خپل زوی جنې راولو. راغلو مکې ته. نبی علیه الصلاة والسلام په دغه وخت کې لا نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبر شوی هم نه ده، له نبوت له رسالت نه مخکې خبر ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل دا د تا غلام نه ده زید، دا وایي په اصل کې غلام نه ده. پلار یې ویل دا د ما زوی ده، دا یې ورور ده، دا یې تره ده. دا داسې د دې د ماما په کلي باندې ظالمانو چاپه واچوله، دی یې اغوا کړو، بیا یې په بازار خرڅ کړو، دا حر ده. که د تا څومره خرچه پیسې وي موږ باید تا خرچه روپۍ درکړو، دا د موږ بچی بیرته راخوشی که. زید ابن حارثه په دې مجلس کې حاضر نه و. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله ډېر ښایسته و صفا اخلاق ورکړي ول. له رسالت و له نبوت نه مخکې هم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل زه به له دې نه هم تاسو ته ښه خبره وکړم، تاسو خو وایئ چې خرچه مرچه به درکړو، زه به له دې نه هم ښه خبره وکړم. وایي ووایه څنګه خبر؟ وایي داسې چل به وکړو زید به راولو دلته به یې کېنوو، ورته وبه وایي دا د پلار ده، دا د ورور ده، دا د تره ده او دا زه یم، زه به ځان ورته وښیم. اختیار به ورکړو کله تاسې سره تو کله ما سره پاته کېږو. کله تاسې سره تو زه یوه روپۍ هم نه غواړم، ما چې په 2 روپو اخیستی دا شی سوي هغه به خپل کار کوي، یوه روپۍ هم نه غواړم، بس تاسې سره دې لاړ شي. خو ګوري که ما سره پاته کېدو بیا به تاسې نه منې کوئ. هغوی ویل دا دې څونه ښه فیصله وکړه. رښتیا هم چې یو چا ته اختیار ورکړي چې دلته د دې سړي غلام کېږي او که خپل کور کلي ولس ته ځي چې د چا زوی د چا ورور د چا تره د چا قریب یې هېڅوک هم غلامیت نه خوښوي. هغوی ویل دا دې څونه ښه فیصله وکړه، دا خو ډېره د عدل فیصله ده. ایسته زید ابن حارثه پسې څوک ولېږل راوي غوښتل کېنول. زید ته ویل وایي دا پېژنې؟ وایي و دا مې پلار ده، دا مې تره ده، دا مې ورور ده. وایي ما دوی سره یو فیصله کړې او هغه فیصله به تا ته واوروو چې تا څنګه خوښوي. زید ورته ویل واوروه. دا فیصله یې ورته واوروله. زید ابن حارثه ویل وایي دا څه وایي؟ زه د تا انډیوالي د تا صحبت دا هېڅکله نه پرېږدم، زه له دوی سره نه ځم. هغه پلار هم ورته غوسه وکړه، تره هغه ورور ټول ورته غوسه وکړه چې دا ته څنګه سړی غلامیت قبلوي او له موږ سره نه ځي. وایي نه بس زه له دې سړي نه ځم، زه به ده سره یم. پلار او ترې دواړه رخصت کړو او ورونه. نبی علیه الصلاة والسلام د ده له دې محبت نه نور هم پسې متاثره سو. اصل کې خو زید ابن حارثه د نبی علیه الصلاة والسلام له حسن اخلاق نه متاثره و، نبی اسلام د ده له محبت نه پسې متاثره سو. ایسته دی آزاد کو، مکې مکرمې ته راوړل، عرب قریش ټول راټول کړه، څومره خلک سول، اعلان یې وکړو وایي دا زید نور د ما بچی سو، دا زید ابن حارثه نه سو، دا زید ابن محمد سو. هغې ته بیا زید ابن محمد ویل. له نبی اسلام سره ډېر محبت و. په احادیثو کې هغې ته حب رسول الله وایي، د نبی اسلام خاص محبوب، د نبی اسلام خاص ملګری. دې ته بیا زید ابن محمد ویل تر دې پورې چې کله نبی اسلام هجرت وکړو، زید ابن حارثه هم هجرت وکړو، بیا الله تعالی دا حکم منسوخ کړو چې یو سړی د بل سړي زوی کېدی نسي. سړی به د همغه چا زوی وي چې هله چا نه پیدا وي، بل سړی که هم وایي چې دا د ما زوی ده، د ده زوی نه ده. ادعوهم لآبائهم، نسبت وکړئ د دې بچیانو خپلو پلارانو ته. هغه چا ته نسبت مه کوئ چې دوی په پلارتوب نیولی ده، هغو ته نسبت مه کوئ. بیا دا حکم منسوخ شو. نو له ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه وروسته چې اول په غلامانو کې ایمان راوړی هغه دغو زید ابن حارثه راوړی. له دې نه وروسته بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دعوت باندې ډېرو خلکو ایمان راوړ، لکه عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، سعد ابن ابي وقاص، طلحه ابن عبید الله، زبیر ابن عوام، دارنګه سعید ابن زید، نور ډېر صحابه ول او هغه ټول اکثر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ملګري ول، انډیوالان ول چې ده به کله هغو ته دا دعوت پیش کو نو هغوی ته خو د ابوبکر صدیق صاحب هغه ښایسته ملګرتیا او انډیوالي دا معلومه وله، نو هغو به د ده په خبره یقین باور سو، ایسته به ایمان راوړ. په دې 3 کلو کې تقریبا دا سري دعوت چې وسو، دا پټ دعوت چې وسو، په دې کې تقریبا 40 صحابه کرام د ایمان راوړ، ښځې او نارینه دې ټولو. په غلامانو کې بلال حبشي، بلال ابن رباح ایمان راوړ، عمار ایمان راوړ، د ده پلار یاسر، د ده مور سمیه،
دی هم ایمان راوړ. د عمر رضی الله تعالی عنه خور فاطمه بنت خطاب هغه هم په دې پټ دعوت په سلسله کې ایمان راوړ. خباب ابن الارتو داسې نور ډېر تقریبا 40 کسو دی ایمان راوړ. له دې 3 کلونو وروسته بیا الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته د ښکاره دعوت امر وکړو چې نور به ښکاره دعوت کوي. دا آیتونه نازل سول. فاصدع بما تؤمر، ته اظهار وکړه، ته نور جهر وکړه بما په هغه دعوت په هغه توحید سره په کوم چې تا ته امر کیږي. یا دا آیت شریف وانذر عشیرتک الاقربین، تو وویروه عشیرتک د خپله قبیله لکه خپل خاندان یا دا قریش ټول، دا وویروه الاقربین کوم چې تا ته قریب دي، کوم چې تا ته نږدې دي. نو بیا به انشاءالله له دې نه وروسته د نبی علیه الصلاة والسلام د جهري دعوت صیغو دا جهري دا ښکاره دعوت یې په کومه طریقه شروع کړو. اول یې له چا نه شروع وکړه، بیا یې په چا باندې شروع وکړه، او بیا په دې کې چې مسلمانانو ته نبی علیه الصلاة والسلام ته کوم تکالیف ول د مشرکینو د ظالمانو لخوا، بیا به انشاءالله د هغې بیان وکړو. استغفر الله تعالی لي ولكم ولسائر المسلمین وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یا الله دا بیان خپل حضور کې قبول و منظور کې، که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړې. یا الله موږ ته د انبیاو د طریقې مطابق د دعوت د تبلیغ توفیق را نصیب کړي. تا ټول اعمال مې تا د رضا لپاره وګرځوي. په حاضر مجلس فضل و رحم وکړي. ظاهري باطني ټول ګناهونه راته معاف کړي. اسلامي ملکونو کې امن و امان اسلامي نظام قایم کړي. کافران ظالمان د مسلمانانو د اسلام دشمنان تباہ برباد نیست و نابود کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.